أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د انبیا علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا آخرنۍ کامیابي د دوی وي. او په دې کار کې حکمت دا دی که همیشه کامیابي د انبیا علیهم السلام سره وي، نو به په مسلمانانو هغه څوک ننوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي. او که همیشه شکست د دوی سره وي، نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه ترسره کیږي. نو د الهي حکمت دا تقاضا وه چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه، چې صادق د کاذبه څخه معلوم او جلا سي. او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ و. کوم وخت چې د احد دغه قصې پیښې سوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکاره کوي، مسلمانان پوه سوه چې دوی د دوی په لباس کې دشمنان لري، نو و هغو ته آماده سوه او د هغو څخه یې ځانونه وساتل. اووم، په ځینو ځایو کې د نصرت او بري ځنډېدل د نفس شکست دی. کوم وخت چې مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ سوه، صبر یې وکړي او منافقان عاجزه سوه. اتم، الله عز وجل د خپلو مؤمنو بدنګانو دپاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي چې دوی په خپل عمل سره و هغه مقام ته نسي رسېدلی. نو ځکه و دغه بندګانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیښ کړي چې د هغو په واسطه سره و هغه خپل منزل ته ورسېږي. نهم، تاسې پوهیږئ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه دی، نو الله عز وجل خپل خاص بندگان په دغه درجه سره خاص کی، شهادت ور نصیب کی. لسم، الله عز وجل د خپل دشمنانو د هلاک او په دوزخ کې د سختو عذابو اراده فرمایلې ده. نو خود و دوی ته داسې اسباب برابر کی چې دوی په هغه سره د هغه عذاب وړ او لائق وګرځي، لکه کفر او بغاوت، سرکشي او نافرمانی، او د الله عز وجل د دوستانو ظهیرول چې د دوی په دغه کارو سره د مسلمانانو ګناهونه توییږي او د کافرانو د هلاک سبب ګرځي. 11، تاسې راسئ چې یو څه هغه حالاتو ته متوجه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب په هغه وخت کې یو په بل پسې وژل کېده، چې دوی د ده علیه الصلاة وسلام ساتنه په خپلو بدنو سره د مشرکانو د غشو او د تورې د ضربو څخه کول. دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې غځارېدل، خو د دوی ټول کوښښ دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند وساتي، او بل یې د هیڅ شي پروا نه درلوده. د دغه عجیب قربانی او فداکاری سبب او مصدر څه شي و؟ د هغه اول مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، او دوهم مصدر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت و. دغه دواړه چې سره یو ځای سوه، دغه عجیبه قربانی او فداکاری په وجود راوړه. نو نن ورځ هم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی. یوازې دا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي کوم چې پر هغو ایمان راوړل لازم دي، تر څو چې زړه یې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت سره ډک نسي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یعنی تر هغو د یو چا ایمان کامل نه دی تر څو چې زه هغه ته تر خپل پلار او خپل زوی او تر ټولو خلقو خوښ او ګران نسم. او د دغه محبت تفصیل او بیان داسې کیږي: الله عز وجل و انسان ته عقل او زړه ورکړي دي،
عقل د دې دپاره دی چې په هغه سره فکر وکړي او پر هغو شیانو ایمان راوړي چې پر هغو باندې ایمان راوړل فرض او ضروري دي. او زړه یې د دې دپاره ورکړی دی چې هغه د هغه چا او هغه شي په محبت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شي په بغض او عداوت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی دی. نو که زړه د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د صالح بندگانو په محبت نسی مشغول، خامخا به د شهواتو، خواهشاتو او محرماتو په محبت سره ډک سي. او که بیا چیرې زړه د شهواتو او خواهشاتو په محبت ډک سو، نو هیڅکله یوازې عقیده د دې سبب نسی ګرځېدلی چې خپل خاوند یې د قربانۍ او فداکارۍ و یوه عمل ته هم آماده کړي، چې دغه حقیقت هغه شی دی چې د تربیې او اخلاق علماو د اولویاتو څخه بللی دی، او تجربو هم دغه شی ثابت کړی دی. د دې دپاره به یو ښکاره مثال درته بیان کړم. د امریکا حکومت دا ونسوای کولی چې هغه شی عملي کړي چې پر هغه یې ایمان درلودی او د هغه شي پر پایده یې عقیده درلوده. په 1933 میلادي کال کې د امریکا حکومت یو قانون صادر کړي چې په هغه قانون کې د شرابو استعمالول په عامو مجلسو کې منع وه. خو پر دغه قانون لږ موده لا نه وه تېره سوې چې قانون جوړونکي بیرته پر شا ولاړه او د شرابو د نه څښلو د درد په سبب یې هغه قانون چې دوی پر ځان لازم کړی وو بیرته لغوه کړي او بیرته خپل جامونه په عامو مجلسو کې ډکول. مګر بالمقابل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب وه چې نسبت د اوسني عصر و امریکایانو ته د ثقافت او مدنیت د فایدو او ضررو په پوهه کې هیڅ نه وه، مګر فقط د الله عز وجل د امر په اوریدلو سره چې شراب مه څښئ، هغه ژان چې په شرابو ډک وه څیرې کړه، هغه خمان چې په شرابو ډک وه مات کړه، حتی هغه ګلاسونه چې شراب یې پکښې څښل مات کړه، او په لوړ اواز یې ویل انتهینا یا رب انتهینا، پرې مو ښول یا رب پرې مو ښول. نو د دغو دوو ډلو په مابین کې دا فرق و چې د صحابه کرامو په زړو کې یو شی و چې د هغه محبت یې درلودی، نو ځکه خپل خواهشات یې د الله عز وجل د احکامو تابع ګرځولي وه. نو دغه قلبي محبت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړو غالبه و، او دغه محبت دوی داسې کړي وه چې خپل ژوند یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ژوند قرباناوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره د مرګ په غېږ ورتلل. د احد په غزا کې داسې ډېر نادره مشاهد او حالات شته چې د دغه قلبي محبت ښکارندویه دي. خو که په دغه اوسني عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغسې محبت سره ډک سي، داسې محبت چې دوی یو څه د شهواتو او انانیت څخه لرې کړي، داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالبه سي، نو به څه پېښه سي؟ دغه اوسني مسلمانان به یو نوی مخلوق سي، خپل شان او شوکت به د مرګ د خولې څخه راوباسي، پر خپلو دشمنانو به کامیابه سي. که څه هم د دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خنډونه وي، پر هغو ټولو به د دغه قلبي محبت په سبب کامیابه سي. او که ته غواړې چې د دغسې محبت خاوند سي او دغسې محبت ته لار پیدا کړې، نو فقط دغه راتلونکي 4 شی عملي که زړه به دې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ډک سي. اول، تر ټولو د مخه د الله عز وجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او بیره سره کوه. کله ناکله و الله عز وجل ته دعا، عجز او زاری کوه. دوهم، د الله عز وجل ذکر او یاد ډیر کوه، همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایه. دریم، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډیر وایه. د هغه علیه الصلاة والسلام په سیرت، اخلاق او شمائلو کې فکر کوه.
څلرم د الله عز وجل په هغه نعمتو کې ډېر فکر کوه چې تا ته یې درکړي دي او هغه یادوه. محترم ورونو، که د احد پر غزا نور هم و تبصره کولو ته دوام ورکم پوره یو کتاب ځینې جوړیږي، خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکم. نور نو تاسې کولی سئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم پر هره ماده په خپله تبصره وکئ. دا فقط و تاسې ته لارښوونه وه چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم څخه حکمتونه او درسونه را ایستلی سئ. ورونو، دا د احد د غزا قصه وه، هغه لو او شدیده غزا چې پر مسلمانانو تیره سوې ده. دا هغه غزا وه چې د مسلمانانو دپاره ډېرې تجربې او درسونه پکښې وه. او اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کم چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې پیښ سوي دي. ورونو، د احد جنگ د مسلمانانو پر شهرت ډېر بد اثر وکړي. د خلقو د زړو څخه د دوی هیبت ووتی، خلقو ته ضعیفه ښکاره سوه. پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات سوه. پر مدینه منوره د هره طرفه خطرونه راوګرځېده. یهودو، منافقانو او صحرایي عربو په ښکاره سره د دشمنۍ اعلان کاوه او هرې ډلې دا اراده کړې وه چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیښ کړي، بلکې دا یې امید و چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنگ 2 میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې د بنو اسد قبیلې د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه آماده کول، او بیا د هجرت د 4 کال د سفر په میاشت کې د عضل او قاره قبیلو داسې یو چم او دسیسه جوړه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحابو څخه د 10 نفرو د وژل کېدو یا شهادت سبب وګرځېده. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیلې داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم 80 نفر اصحاب کرام پکښې ووژل سوه، چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بني نظیر یهودو په دغه وختو کې په ښکاره سره د دشمنۍ نارې وهلې، تر څو چې د دغه کال یعنی د هجرت د 4 کال د ربیع الاول په میاشت کې داسې یو چم جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده کړې وه. او د هجرت د 4 کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیلې پر مدینه منوره د حملې اراده وکړه. مقصد دا، کم هیبت او دبدبه چې مسلمانانو د احد په جنگ کې د لاسه ورکړه، د هغه په سبب تر یو وخته پورې مسلمانان د هره طرفه د خطر سره مخامخ وه. مګر دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حکمت و چې دغه خطرونه دفع کړه او مسلمانانو ته یې بیرته هغه د لاسه وتلی هیبت راوګرځاوه او دوی ته یې بیرته مجد او لوړوالی، شان او شوکت د سره ور وګټي. اول هغه کار چې د دغه هیبت د راګرځولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکړي، هغه و حمراء الاسد ته وتل وه. دا چې په پرون کې د احد جنگ پای ته ورسېدی او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو سره په دشمن پسې و حمراء الاسد ته وځي. په دغه کار سره تر ډیرې اندازې د خپل لشکر هیبت او شهرت وساتي. په دغه کار سره یې د مدینې منورې یهود او منافقان په حیرت کې واچول او بیا تر هغه وروسته نورې داسې عسکري مناورې ترسره کړې چې په هغه سره یوازې دا نه چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاسته راوړي، بلکې تر هغه یې زیاتوب هم وکړي. نو زموږ په راتلونکي بحث کې به انشاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره درته بیان سي. اول، هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته سوه هغه د بنو اسد قبیله وه. غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال و چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر اوسه ضعیفه دي. نو یې دا فکر کاوه چې پر مسلمانانو په ډیره اساني سره کامیابه کیږو او دغه یې موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو او د مدینې منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوې او مالونه وه یوسو. د بنو اسد د قبیلې مشر چې طلیحه ابن خویلد نومېدی، دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه وکړه
او د ردت په جنګو کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ماته ورکړه او دی وتښتېدی او بیا دغه طلحه په وروسته کې مسلمان سو او د فارس سره په جنګو کې په شهادت ورسېدی. نو د مدینې منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې طلحه او د ده ورور سلمه په خپل قوم کې ګرځي او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر حملې د مخه د مهاجرینو او انصارو څخه یوه ټولۍ جوړه کړه چې د افرادو شمېر یې 150 نفره وو او د دغه ټولۍ قومندان یې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه مقرره کړي. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د هجرت د 4م کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیلې پر طرف حرکت وکړي. بنو اسد په دې حال نه دي خبر. د هغو تر آمادګۍ او حملې د مخه د هغو په بېخبرۍ کې د مسلمانانو د طرفه حمله پر وسوه. د بنو اسد قبیله سره وپاشل سوه او په تېښته یې ځانونه خلاص کړه او مسلمانانو د هغو اوښان او پسونه په غنیمت سره واخیسته او بیرته مدینې منورې ته سالم او غانم ولاړ. په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله وبېرېده او پر مدینه منوره یې هغه خپله حمله پرېښول او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې مدینې منورې ته ورسېدی تر هغه زخم یې وینې ایله سوې چې د احد په ورځ زخمي سوی و او پس له لږ مودې څخه وفات سو. د خالد ابن سفیان الحزلی د وژلو دپاره د عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه لیږل. ورونو د مدینې منورې په جنوب کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله اوسېده چې د حذیل قبیله ورته ویل کېده او د دغه قبیلې مشر او رئیس خالد ابن سفیان الحزلی نومېدی. دغه خالد ابن سفیان غوښته چې پر مدینه منوره یوه قوي او شدیده حمله وکړي. نو د دغه حملې د کولو دپاره د لښکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړه. د هر ځای څخه خلق ورته راتله. دلته بیا د مدینې منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ دپاره لښکر جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې دی پر مدینه منوره حمله وکړي باید مسلمانان د دې حملې او خطره څخه خلاص. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړي چې ډېر هوښیار، ذکي، دلاوره او جنگي پهلوان و. د دغه سړي نوم عبدالله ابن انیس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ولاړ شه، که دې وکولای سوای چې خالد ابن سفیان ووژنې ویې وژنه. عبدالله ابن انیس ویل یا رسول الله زه خالد ابن سفیان په رنګ نه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر وخت چې ووینې زړه به دې د بیرې ډک سي، یعنې ځینې وبه بیرېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو دپاره دغه نښاني ورته وویل. خو عبدالله وایي زه د دغه خبرې څخه ډېر په تعجب کې سوم، ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا څخه نه وم بیرېدلی او اوس څنګه بیرېږم. خیر، عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه د تګ دپاره ځان اماده کړي او یوازې رهي سو. د مدینې منورې څخه قریب تر مکې مکرمې پورې یې تګ وکړي. دغه سریې ته د عبدالله ابن انیس سریه ویل کېږي، ځکه دی په خپله یوازې یوه ټولۍ وه چې د یوه جنګي یا عسکري هدف او مقصد دپاره رهي سوی و او پر ټوله لار یوازې رهي و. پر لارې نه د ده څخه څوک بیریږي او نه په ده پروا کېږي، ځکه دی یو نفر دی او اسلحه هم ورسره نسته. ده فقط یو خنجر د ځانه سره پټ اخیستی و، نور نو د باندې نه توره لري نه نوره اسلحه. د مازدیګر د لمانځه وخت و چې دی د بني حذیل و منطقې ته ورسېدی. هلته یوې غونډۍ ته وختي. د الله عز وجل په اراده کم وخت چې دی غونډۍ ته وختي هلته یو نفر ولیدی چې ښځې هم ورسره دي. د هغه نفر په لیدلو سره د عبدالله رضی الله تعالی عنه زړه په بیره ډک سو. د دغه سړي څخه ډېر وبېرېدی
او دا هغه علامه او نشانی وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندګلوۍ دپاره ورته ویلې وه. عبدالله وایي زه پوه سوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان دی او زما د مقصد سړی هم دغه دی، باید ویې وژنم. او اوس د مازدیګر د لمانځه وخت دی، که لمونځ کوم شاید دی راڅخه ولاړ سي، او که دی وژنم شاید لمونځ راڅخه قضا سي. نو زه د ده پر طرف وررهي یم او په اشاره سره لمونځ کوم تر څو چې و خالد ته ورسېدم ما لمونځ پوره کړی و. خیر خالد ته ورسېدم. خالد پوښتنه راڅخه وکړه چې څوک یې؟ ما ویل د خزاعه د قبیلې یو نفر یم او اورېدلي مې دي چې د محمد صلی الله علیه و وسلم د جنگ دپاره لښکر جوړوي، نو مې دا خوښه وبلل چې ستا سره په دې جنگ کې شریک سم. خالد ویل هو ښه دی. ما نورې خبرې ورسره شروع کړه. خالد زما د طرفه مطمئن او بېغمه و، ځکه زما سره هیڅ اسلحه نسته. نو ده هم مجلس را سره شروع کړي او هغه د ده سره ملګري ښځې زموږ څخه یو څه لرې سوې. عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ښځې لرې سوې نو مې خنجر راویستی او پر خالد وارونه کوم تر څو چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. د خالد سر مې پرې کړی او را سره وامې خستی. وروسته ښځې راغلې، که ګورې سړی مړ پروت دی او زه تللی یم. ښځو نارې او بغارې کړې، څو خلق سره راټول سوه، خو عبدالله تللی او پټ سوی و. عبدالله رضی الله تعالی عنه د هجرت د 4 کال د محرم د میاشتې پر 5 تاریخ په دغه خپله وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهي سو او د شنبې په ورځ چې د محرم د میاشتې 23 تاریخ و بیرته مدینې منورې ته ورسېدی، چې په دې حساب عبدالله رضی الله تعالی عنه 18 ورځې د مدینې منورې څخه غائب و. او اوس چې عبدالله مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د لرې ولیدی ورته خندل او وی فرمایل افلح وجهك یا عبدالله. عبدالله ویل افلح وجهك یا رسول الله. ورونو دا د عربو اصطلاح و چې یو څوک به پر خپل مقصد کامیاب سو دغه جمله به ورته ویل چې د لفظ ترجمه یې داسې ده کامیاب او مقصد ته ورسېدی ستا مخ. نو ځکه د دواړو د طرفه دغه جمله وویل سوه او عبدالله رضی الله تعالی عنه د خالد سر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مخ ته کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپله لکړه و عبدالله ته ورکړه او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه لکړه زما او ستا په مابین کې علامه او نشانه ده. عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه لکړه د مرګ تر وخته ورسره وساتل او د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې دغه لکړه د زما سره په کفن کې کښېښول سي. خالد ابن سفیان الهذلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس و په دغه طریقه سره ووژل سو او د عبدالله ابن انیس په همت او مړانه سره مسلمانان د هذیل د قبیلې د هغه لوی حملې څخه خلاص و، ځکه د خالد ابن سفیان په وژل کېدو سره د هذیل قبیله سره وپاشل سوه او پر مدینه منوره حمله پاته سوه. محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فتنه به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې 5مه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.